د کال 2010 سیلاب چې کوم کتونکو ناغه د دې ځخون یو په 2 وران کړو خو اوس څنګه چې ویل کېږي چې یاره یو خاروان شي نو بیا د هغې نه ډېر ښه باد شي نو په دې کې دومره خواري شوې ده 100 کاله د دې د خوارۍ غسې دي کې دا بوټي لګول بیا وغیره دا ټیبلې جوړول د نهر له پکې لار ویستل دا بوټي دا کبلې جوړول نو دا بلا وخت علي او د ډېر وخت نه وروسته دا ځای چې کوم دی آباد شوی دی خو ډېر زیات خو دلته چې کم خلک هم راغلي دي او په اولني ځل باندې راغلي نو دې ځای نه خو لاول زړه کېږي نه یاره خلک وایي بس هم دلته ناست وی بیا خاص مین خبر دا ده چې یاره په روژه کې چې څوک هم راشي نو هغه دلته کې مازدیګری خپل تیری کله چې د مازدیګر لمونځو کې تر د روژه ماتې پورې بیا دلته ناست وي نو زموږ سره هم دا چې کوم خانجي راغلی دی تاسو وینئ نه خانجي باندې دا ځای ډېر سورناک ولګېد مطلب ډېر مزناک ولګېد ډېر خوند یې اخلي زموږ سره چې کوم کیمرامین سره به هم خبرې اترې کوو د دې ځای په حواله باندې نو دا ځای تاسو په خپله باندې هم کوتو هغه ملګرو ته دا وایو یاره که اوس خو یو وبا ده د وبا د لاس حالات خراب دي نو کوم ملګري چې هم راغلي دي سوات به ډېرو ملګرو لیدلی خو چې سوات ته کوم ملګري راغلي دي او بیا پکې دا جعلي ګودر نه دی لیدلی هغه ملګرو ته دا خواست دی چې یاره راشئ دا ځای وګورئ او د ځان سره یو بوتل هم راوړئ چې دلته کې دا بوتل تسکې نه د یو بوتل خوند یو په 2 باندې سیوا وي نو مخکې زه خبرې اترې کوم ملګرو سره دا ځایونه تاسو وینئ دا بوټي دي شنه شنه او ځای ډېر زیات خوندور ځای دی دا چیچل کې د خدای باندې دا چیچل کې د ویډیو ورځي باندې څنګه چې په باندې سره دي کنه او سړي ورځي باندې نه نه لې وګورئ او کنه د دې چې موږ په ګول باندې کتونکو دا تاسو کتلی شئ دا یو څو ایلې چې کومې یادېږي ایلې دې ته ویل کېږي دا د دې ګودر هسې یو آبادي غوندې کېده لکه یو د خوند دپاره پکې دا ساتلی کېږي نو دا ځای هم په دوی باندې آباد دی بس دوی پکې ناست دي که څوک راځي او که نه خو بس دوی پکې موجود دي تاسو دوی د اوازونه اورئ بس که تاسو ورته څنګه ویډیو دی زما